د بخاری شریف حدیث د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من یضمن لي ما بین لحییه وما بین رجليه ازمن له الجنه څوک چې ما ته دا ضمانت راکړي چې زه به د هغه شی حفاظت کوم چې کوم د دوانو جامو په منځ کې دي یعنی جبه وما بین رجليه او د هغه شی ضمانت ما ته راکړي چې هغه د خپل په منځ کې دي یعنی شرمګاوونه په دې دوه شیزونو ما ته څوک ضمانت راکړي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زه هغه د جنت ضمانت ورکوم او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ضمانت هغه د الله جل شانه ضمانت دی زما عزتمن ورونو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زموږ اساس مبارک شفاعت وکړي او آیا دا به نه قبلېږي حالانکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د دوه جهان سردار دی او د الله جل شانه محبوب دی ځکه عزتمن کو د الله جل شانه محبوب نه وي الله جل شانه به ورته پیغمبرونه ورکولي د دوه جهان سردار به نه مقرر کولي او که په دنیا کې موږ او تاسو وګورو د چا چې څوک محبوب وي نو چې هغه ورته څه خبره وکړي د محبوب خبره مني نو بیا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله جل شانه محبوب دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زموږ اساس سپارش ضمانت د الله جل شانه په دربار کې وکړي نو آیا دا به نه قبلېږي عزتمن به خامخا به قبلېږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي څوک چې مال د دې ضمانت راکړي چې زما د دوانو جامو په منځ کې څه شی دي یعنی زما د دوانو جامو په منځ کې څه شی د خدا جبه ده د دې ضمانت ما ته څوک راکړي او د شرمګاوونو ضمانت ما ته څوک راکړي هغه زه د جنت ضمانت ورکوم